he is working مونږ بیا دا نشو ویلی چې he am working صحیح ده نو هغه هم غلط I سره خو به همیشه راځي am صحیح ده I am I is نشي راتلی I are نشي راتلی صحیح ده نو I am لکه مثال په تور I am working نو دغه شانتي که یو د هی په ځای باندې مونږ سبجیکټ یا د چا نوم واخلو مثال په تور اصغر is sleeping نو بیا به هم is راځي ځکه چې اصغر خو یو کس دی صحیح ده که پلورلی مثال په تور students are studying نو بیا به د students سره به بیا are راځي صحیح ده students is studying نشي راتلی صحیح ده غلط دی ځکه چې plural دی د plural سره به are راځي past perfect continuous tense کې د verb to be هم استعمالیږي هغه به څنګه استعمالیږي هغه ډیر آسان دی د ټولو سبجیکټ سره که هغه هر یو سبجیکټ I we you they he she it singular plural چې هر یو سبجیکټ صحیح ده د ټولو سره به had been لګي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید دی چې تاسو ټول بخیر مونږه د پارټس اف سپیچ لیسنز شروع کړی دي د دې نه مخکې مونږه د پارټ نمبر 11 پوری کړی دي چې په هغې کې مونږه د ورب ټو بی شروع کړی و او په پارټ نمبر 11 کې په تیر شوي لیسن کې مونږه د ورب ټو بی ایز ا مین ورب مونږه آلریډي کړی دی صحیح ده که چا تر اوسه پورې زاړه لیسنز نه کتلی نو مهرباني وکړئ اول هغه وګورئ نن به مونږ کوو پارټ نمبر 12 او په ننني لیسن کې به مونږ کوو د ورب ټو بی ایز ان اگزیلري ورب صحیح ده د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ نو راځو خپل لیسن لا د ورب ټو بی ایز ان auxiliary verb صحیح ده auxiliary verb ته helping verb هم ویل کېږي د auxiliary verb کار دا دی چې هغه د main verb help کوي صحیح ده ځکه دې ته auxiliary verb یا helping verb ویل کېږي او هغه څه قسم help کوي د هغې کار دا یي چې د هغې د استعمال نه موږ ته د tense پته لګي مونږ ته د زمانې پته لګي دا هیلپ کوي د ورب سره صحیح ده نو کله چې هم اگزیلري ورب په فقره کې استعمال شي نو مونږ ته د هغې خبرې د وخت د زمانې پته لګي چې دا د کمې زمانې خبره کیږي د کم وخت خبره کیږي د پریزنټ خبره کیږي پاست خبره کیږي که د فیوچر خبره کیږي صحیح ده نو دغه کار دی د اگزیلري ورب ښه نو په تیر لیسن کې ما تاسو ته هغه اته الفاظ لیکلي وو چې کم د ورب ټو بی اته قسم فارمز لري صحیح ده نو د ورب ټو بی خپل اته قسم فارمز دي هغه دی بی ام از آر واز ور بینگ بین دا اته قسم فارمز دي د ورب ټو بی صحیح ده نو کله چې هم مونږه د ورب ټو بی استعمالو که هغه ایز ا مین ورب وي او که هغه ایز ان اگزیلري ورب وي مونږ همیشه سبجیکټ ته ګورو د سبجیکټ مطابق به د ورب ټو بی خپل فارم چینج کوي کله به ام راځي کله به از راځي کله به آر راځي کله به واز راځي صحیح ده نو هغه تاسو ته د ټینس نه پته لګي تاسو ته د سبجیکټ نه هم پته لګي لکه مونږ وایو چې I am working زه کار کوم صحیح ده نو تاسو اوس په دې ټایم کې وګورئ د آی سره خو ام راځي که نه زه خو دا نشم ویلی چې آی از ورکینګ صحیح ده خو غلط دی که نه د آی ام راځي نو همیشه نو د ورب ټو بی فارم کم یې ولګېدو په دې ټایم کې ام ولګېدو ځکه چې په سبجیکټ کې آی دی هی از ورکینګ مونږ بیا دا نشو ویلی چې هی ام ورکینګ صحیح ده نو هغه هم غلط دی نو ځکه زه تاسو دا خبره کوم چې تاسو به همیشه سبجیکټ ته ګورئ د هغې مطابق به د ورب ټو بی کم یو فارم چې هم وي نو هغه به استعمالیږي صحیح ده ښه اوس د ورب ټو بی ایز ان اگزیلري ورب په کم کم ټینسز کې استعمالیدی شي په کم کم ټینسونو کې کار ورکوي صحیح ده نو د ورب ټو بی ایز ان اگزیلري ورب ایز ا هیلپینګ ورب په ټول کنټینیوس ټینسز کې استعمالیدی شي present continuous tense present perfect continuous tense past continuous tense past perfect continuous tense future continuous tense future perfect continuous tense چې کوم هم continuous tenses دي په هغه ټولو کې د verb to be as an auxiliary verb استعمالیږي صحیح ده auxiliary verbs نور هم شته دي لکه have هم یو auxiliary verb دی صحیح ده خو زمونږ چون کې هغه ټاپک نه دی
صحیح ده مونږ خو د ورب ټو بی کو صحیح ده داسې نور هم هیلپینګ وربس شته دی خو هغه زمونږ په ننني لیسن کې هغه زمونږ ټاپک نه دی زمونږ ټاپک دی د ورب ټو بی نو ځکه زه صرف د ټو بی ورب او د هغې د فارمز په باره کې خبره کوم ښه اوس زه تاسو له د هر یو ټینس نه یو یا دوه مثالونه در کوم زما یقین دی چې ډیرو کسانو له به دا آلریډي ورځي خو چونکې دا زمونږ د یو ټاپک یو حصه ده مونږ پارټس آف سپیچ کو نو زه مجبور یم چې زه یې ووایم صحیح ده ښه اوس دلته کې دا یوه خبره یاد ساتئ چې زه تاسو ته کله وایم چې دا مونږ ایز ان اګزیلري ورب استعمالو نو د دې مطلب دا دی چې په دې فقره کې به مین ورب خپل موجود وي صحیح ده د دې نه مخکې چې مونږ کم لیسن کړی و په کم کې چې د ورب ټو بی به ایز ا مین ورب استعمالېدو نو ځکه چې په هغه فقرو کې به مین ورب نه و نو بیا به مونږ د ورب ټو بی ایز ا مین ورب استعمالو تاسو له ما هلته کې هم مثال درکړی و لکه آی ایم هیپي یا هی از هنګري صحیح ده اوس هنګري هنګر یا لوږه چې ده نو دا خو ورب نه دی که نه دا خو یو ایجکټیو دی یا دې ته کمپلیمنټ هم ویلی کېږي صحیح ده نو د دې وجې نه چونکې په هغې کې ورب نشته دی نو هلته به بیا راځي هی از هنګري نو هغه از کم چې ټو بی فارم مونږ استعمال کړی نو هغه به بیا از ا مین ورب استعمالیږي صحیح ده اوس چې کم کنټینیوس ټینسز دي نو په دې ټولو کې خو ورب آلریډي موجود دي په کنټینیوس ټینسز کې صحیح مثال په طور واکینګ ټاکینګ سپیکینګ ایټینګ پلیینګ تاسو ټول ورب چې څومره هم وربس دي هغه ټول تاسو په کنټینیوس فارم کې استعمالولی شئ یعنی د ورب د فرست فارم سره چې آی ان جی ولګي نو د هغې نه کنټینیوس فارم جوړ شي صحیح ده ریډینګ رایټینګ جمپینګ څومره چې هر یو ورب تاسو اخلئ نو په کنټینیوس ټینسز کې ورب موجود دي په کنټینیوس فارم کې خو د هغې سره مونږ بیا اګزیلري ورب لګو د ورب ټو بی نو هغې کې به بیا مونږ سبجیکټ ته ګورو مثال په طور همدغه پریزنټ کنټینیوس ټینس دی نو په هغې کې د آی سره خو به همیشه راځي ایم صحیح ده آی ایم آی از نشي راتلی آی آر نشي راتلی صحیح ده نو آی ایم لکه مثال په طور آی ایم ورکینګ صحیح ده نو په دې کې تاسو وګورئ اول سبجیکټ راغی بیا ایم راغی ایم خو ما د ورب ټو بی نه واغستو فارم ایم ما واغستو ځکه چې آی دی د آی سره خو همیشه ایم راځي صحیح ده آی ایم ورکینګ ورکینګ بیا تاسو وګورئ دا د ورب هغه کنټینیوس فارم شو نو آی ایم ورکینګ یا هی از ایټینګ یا شي از واچینګ یا وی آر پلیینګ they are cleaning صحیح ده نو تاسو اوس وګورئ په دې کې د آی سره ایم راغی د هی شي اټ سره از راغی او د یو وی دی د دې ټولو سره آر راځي د سینګولر سره به از راځي سینګولر لکه ما اوس وی که نه هی از سلیپینګ نو دغه شانتې که یو د هی په ځای باندې مونږ سبجیکټ یا د چا نوم واخلو مثال په طور اصغر از سلیپینګ نو بیا به هم از راځي ځکه چې اصغر خو یو کس دی صحیح ده که پلورلی مثال په طور students are studying نو بیا به د سټوډنټس سره به بیا آر راځي صحیح ده سټوډنټس از سټډینګ نشي راتلی صحیح ده غلط دی ځکه چې پلورل دی د پلورل سره به آر راځي نو په دې کې تاسو وګورئ د ورب ټو بی کم فارم مونږ چې استعمال کړل هغه مونږ د سبجیکټ مطابق استعمال کړل صحیح ده او د دې چې بیا کله مونږ نیگیټیو سنټنسز جوړو هغه هم ډېر آسان دي کم چې هم د اګزیلري ورب په کم ځای کې هم راغلی کم چې د ورب ټو بی مونږ کم ځای کې هم استعمال کړي د هغې نه پس په مونږ ناٹ لګاو لکه I am not working he is not playing she is not sleeping دا شانتی we are not playing نو the verb to be کم auxiliary verbs چې دي د هغې نه پس به not ولګي کله چې تاسو interrogative sentences جوړوئ د present continuous tense هغه هم بالکل دغه شانتي ډېر آسان دي کم چې هم د auxiliary verbs دي د verb to be دا به د subject نه مخکې راشي am I sleeping یا is he writing یا are we playing صحیح ده نو دغه شانتي به تاسو سبجیکټ مطابق به چې کم یو هم اګزیلري ورب کم یو ټو بی فارم مونږ استعمالو هغه به د سبجیکټ نه مخکې راشي نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز چې کله جوړوئ یعنی په کومه خبره کې چې نیگیټیو هم وي او انټراګیټیو هم وي سوالیه هم وي او منفي هم وي صحیح ده لکه am I not sleeping آیا زه وده نه یم یا is he not playing آیا هغه لوبې نه کوي نو دغه شان دې ته ویل کېږي نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز نو دا په دې طریقه باندې جوړیږي نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز چې کم اګزیلري ورب دی هغه به د سبجیکټ نه مخکې راشي او بیا به د هغې پسې سبجیکټ راشي او د سبجیکټ نه پس په ناٹ لګي
او بیا به د ورب هغه کم کنټینیوس فارم دی هغه بلګي. صحیح ده. ښه د دې نه پس زه تاسو ته دا کم چې په دې اته فارمز کې مونږ لیکلي دي ما تاسو ته دغلته کې being هم لیکلی دی. صحیح ده. دا هم یو فارم دی د ورب to be. اوس being مونږ په کم ځای کې استعمالوو؟ being جوړ شوی دی د be پلس ing نه. صحیح ده. بی سره چې مونږ ing ولګو د هغې نه being جوړ شي. دا د دې کنټینیوس فارم دی د ورب to be. مثال په طور زویمه چې he is being silly. هغه بیوقوفه و. صحیح ده. he is being silly. نو تاسو اوس په دې ټیم کې سوچ وکئ په دې ټیم کې د ورب to be دوه فارمز استعمال شوله. صحیح ده. دا ډېر انټرسټینګ سچویشن دی خو په دې باندې به ځان پوهه کوئ. صحیح ده. ګوره ما ووایي چې he is being silly. هغه بیوقوفه و. صحیح ده. د دې مطلب دا دی چې اول خو راځي سبجیکټ هی راغی. صحیح ده. او د دې نه پس په کنټینیوس ټینس کې په پریزنت کنټینیوس ټینس کې به د هی سره خو به از راځي کنه. نو ځکه سره ما هی از ولیکو. صحیح ده. being silly. نو تاسو اوس دلته سوچ وکئ په دې ټیم کې دا being is a main verb استعمال شوی دی. د is په شکل کې is an auxiliary verb استعمال شوی دی او د being په شکل کې is a main verb استعمال شوی دی او ورسره ing لګیدلی دی. د هغې نه کنټینیوس فارم جوړ شوی دی. د دې فقرې مطلب څه دی؟ he is being silly. هغه بیوقوفه و. صحیح ده. خو هغه فارم کنټینیوس و. یا خلک وایي که نه you are being naughty. ته ډېر زیات شرارتي یې. صحیح ده. نو دغه شانتي په دې موقع باندې دا استعمالیږي. نو دا being جوړ شوی دی د be پلس ing نه. نو هغې نه کنټینیوس فارم جوړیږي. صحیح ده. ښه د دې نه پس راځو پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس لا. اوس په پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې خو به تاسو ته پته وي چې د I, we, you, they او د پلورل د دې ټولو سره have been راځي او د he, she, it او د سینګولر سره has been راځي. صحیح ده. دا خو پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. مثال په توضیح ما چې I have been eating. ما خوراک کوو. صحیح ده. I have been eating. نو تاسو اوس وګورئ په دې ټیم کې auxiliary verb have been استعمال شوی دی. صحیح ده. نو دا been د کوم ځای نه راغلی دی؟ دا been خو د verb to be فارم دی که نه. have ورسره لګي. have ځکه لګي چې د I سره have راځي. I سره به have راځي. we سره به have راځي. د they سره به have راځي. د plural سره به هم have راځي او ورسره به د be been فارم لګي. په پرفیکټ ټینسز کې been B-E-E-N دا فارم لګي په پرفیکټ ټینسز کې. صحیح ده. نو I have been eating, you have been eating, they have been playing, we have been cooking. دغه شانتي تاسو ټول سبجیکټس ته به ګورئ او د هغې مطابق به ورسره have been یا has been لګوئ. he has been eating, she has been watching. صحیح ده. نو دغه شانتي تاسو په خپله باندې په دې پوهیږئ چې د دې سره has been څنګه راځي. صحیح ده. خو دا been راغلی دی د verb to be فارم. صحیح ده. په present perfect continuous tense کې د دې نیگیټیو سنټنسز چې جوړوئ نو have not been به راځي یا به has not been راځي. بقایه فقره به هماغه شانتي څنګه چې ما تاسو ته ووایې I have not been playing, he has not been eating. صحیح ده. نو دا شانتي بل د نیگیټیو سنټنسز جوړیږي. انټراګیټیو سنټنسز چې جوړوئ نو have به د سبجیکټ نه مخکې راشي بیا به سبجیکټ راځي او بیا به been راځي. صحیح ده. لکه have I been eating, have we been playing, has she been watching, has it been running. صحیح ده. نو دغه شانتي د دې انټراګیټیو سنټنسز جوړیږي. نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز چې کله جوړوئ نو اول خو به ځکه چې نیگیټیو انټراګیټیو دي که نه چې هم منفي او هم سوالیه فقرې نو په اوله کې خو به have یا has راځي د سبجیکټ مطابق. که I مثال په طور نو بیا به څه راځي؟ have I not been playing, has she not been watching. دغه شانتي به نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز جوړیږي. صحیح ده. ښه د دې نه پس به مونږ راځو past continuous tense لا. په past continuous tense کې به د I, he, she, it او singular د دې سره به راځي was او د you, we, they او د plural سره به راځي were او ورسره به هماغه شانتي د verb د first form سره چې ing ولګي نو continuous form پکې یو شي نو هغه به ورسره هم لګي. مثال په طور هم دغه مثال واخلئ I was eating. صحیح ده. نو سبجیکټ راغی بیا ورسره د verb to be was ولګېدو ځکه چې دا د past tense فقره ده. صحیح ده. past continuous tense یې که نه نو was به ولګي د I سره was راځي was
او eating نو دا eat plus ing نو هغه نه به continuous form جوړ شي. دغه شانتي he was sleeping, she was watching, یا we were playing, they were studying. صحیح ده. نو دغه شانتي به د دې ټولو سره were راځي او دغه شانتي د پلورل سره چې هر څومره د یو نه زیات کسان د هغې سره به هم ور لګي. صحیح ده. نو دا ډېر زیات اسان دی، بالکل د دې پریزنټ په شانتي دی، خو په دې کې به واز او ور لګي. صحیح ده. ما تاسو ته ګروپس وښوله چې د کم ټکو سره به واز راځي او د کم ټکو سره به ور راځي. صحیح ده. د دې چې کله نیگیټیو سنټنسز جوړوئ I was not eating, he was not sleeping, she was not watching. نو د auxiliary verb نه پس د verb to be هر یو فارم چې استعمال شوی د هغې نه پس به not لګي. کله چې تاسو interrogative sentences جوړوئ نو همدغه د verb to be به د subject نه مخکې راځي. was I eating؟ آیا ما خوراک کوو؟ was she watching TV؟ یا هغې ټي وي کتو؟ یا were we playing football؟ آیا موږ فوټبال کوو؟ نو دغه شانتي د دې انټراګیټیو سنټنسز جوړیږي. صحیح ده. او کله چې تاسو د دې نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز جوړوئ نو هغه هم دغه شانتي دي بالکل. was I not eating؟ نو اول was راغی د verb to be form، بیا subject راغی، بیا به not لګي او بیا به د verb هغه ing form. صحیح ده. continuous form به لګي. نو was I not eating؟ was she not watching؟ صحیح ده. were we not playing football؟ آیا موږ فوټبال نه کوو؟ نو دغه شانتي د دې نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز جوړیږي. د دې نه پس بیا دا استعمالیږي په پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې هم. صحیح ده. دا خو پاست کنټینیوس ټینس موږ اوس وکړو. صحیح ده. په پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې د verb to be هم استعمالیږي. هغه به څنګه استعمالیږي؟ هغه ډېر آسان دی. د ټولو سبجیکټ سره که هغه هر یو سبجیکټ I, we, you, they, he, she, it, singular, plural چې هر یو سبجیکټ صحیح ده د ټولو سره به had been لګي. دا ډېر آسان دی. صحیح ده. I had been watching, you had been cooking, she had been playing, we had been studying. نو ټول سبجیکټ سره یو شانتي auxiliary verb had been لګي. نو تاسو وګورئ دا past tense دی که نه، نو ځکه had لګي او ورسره به د verb to be کم یو فارم راځي؟ been. been فارم په perfect tenses کې استعمالیږي. صحیح ده. نو دا هم ډېر آسان دی. د دې چې کله نیگیټیو سنټنسز تاسو جوړوئ I had not been eating, you had not been watching, she had not been cooking. نو دغه شانتي ګوره ډېر آسان د دې بس د had او د been ترمنځ به not لګي. I had not been, he had not been, we had not been, they had not been. صحیح ده. not په منځ کې راځي. خانو بیا چې تاسو کله انټراګیټیو سنټنسز جوړوئ نو had به صرف د سبجیکټ نه مخکې راځي او been به د سبجیکټ نه پس راځي. صحیح ده. مثال په طور زه وایم چې had I been cooking؟ یا had she been watching؟ یا had we been playing؟ صحیح ده. نو د دې انټراګیټیو سنټنسز دغه شانتي جوړیږي. صحیح ده. نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز چې کله موږ جوړو چې په هغې کې منفي هم وي، نفي فقري هم وي او سوالیه فقري هم وي، نو هغه به بیا څنګه راځي؟ had I not been eating؟ نو اول had به راځي، بیا به سبجیکټ راځي، بیا به not راځي او بیا به been راځي. د دې ټولو سبجیکټ سره یو شانتي. صحیح ده. ځکه چې د ټولو سره had راځي نو چې کله هم موږ د پاست perfect tense خبره کوو نو همیشه به had استعمالیږي د ټول سبجیکټ سره یو شانتي. نو had به د فقرې په اوله کې راشي او بقایا هم په دغه ترتیب کې دا کم چې درته ما دلته کې لیکلي دي. صحیح ده. د دې نه پس کم چې دا to be form دی نو دا په as an auxiliary verb په future continuous tense کې هم استعمالیږي. مثال په طور زه وایم چې I will be working، زه به کار کومه. نو د I او we سره shall هم لګي او will هم لګي. I will be working, I shall be working. We will be working, we shall be working. صحیح ده. نو دواړه ورسره لګي دي چې صرف او صرف د I او د we سره. بقایا چې څومره هم سبجیکټس دي که هغه you, they, he, she, it, they د هغې ټولو سره به will لګي. صحیح ده. صرف او صرف د I او د we سره shall هم لګېدی شي او will هم لګېدی شي. خو نن سبا عام طور زیاتر خلک هم will استعمالوي، خو shall لږ شانتي فارمل ښکاري. صحیح ده. لږ په کم خبره کې چې ادب لږ زیاتي نو په هغه موقع باندې خلک بیا shall استعمالوي. صحیح ده. خو د ګرامر مطابق تاسو د ټولو سره I, we, you, they, he, she, it چې هر یو سبجیکټ هي
په فیوچر کنټینیوس ټنس کې که هر یو سبجیکټ تاسو د ټولو سره ویل هم استعمالولی شئ نو تاسو فقره به غلطه نه وي صحیح ده نو بیا به څنګه استعمالیږي I will be working صحیح ده ویل خو راغی د فیوچر دپاره که نه ویل زه به دا کار کوم I will be working او د verb to be کم یو فارم ورسره استعمال شو be ورسره استعمال شو نو ګوره تاسو ته ما په دې اوله کې د کم چې اته فارمز لیکلي په دې کې موږ be لیکلی خو موږ تر اوسه پورې استعمال کړی نه و نو دلته کې هغه استعمالیږي خو هغه راځي د will سره will be یا shall be د هغې سره استعمالیږي صحیح ده I will be going she will be eating they will be flying صحیح ده نو دغه شانتي تاسو د هر یو سبجیکټ سره استعمالولی شئ د ټولو سره will be راځي نو کله چې تاسو د دې نیگیټیو سنټنسز جوړوئ so they will not be playing I will not be going صحیح ده نو دغه شانتي د will او د be ترمنځ به not لګي I will not be صحیح ده بیا چې کله تاسو د دې انټراګیټیو سنټنس جوړوئ نو دا کم will دی د ټولو سره will یا shall دا به د سبجیکټ نه مخکې راځي او دا غي نه پس به بیا سبجیکټ راځي صحیح ده will I be playing shall I be playing صحیح ده آیا زه به لوبه کومه دا بیا انټراګیټیو سنټنسز شو نو یا موږ داسې ویلی شو چې will we be studying موږ به سټډي کوو صحیح ده نو اول به will راشي یا shall به راشي او بیا به سبجیکټ او بیا به be راځي صحیح ده او بیا به د verb هغه کنټینیوس فارم راځي کله چې تاسو د دې نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز جوړوئ نو بیا به will د سبجیکټ نه مخکې راځي will I not be playing نو will راغی د سبجیکټ نه مخکې بیا سبجیکټ بیا به not راځي او بیا به be راځي صحیح ده دې ترتیب ته به خیال کوئ که تاسو ترتیب الټه پلټه کړئ نو بیا ټول سنټنس غلط راځي صحیح ده ښه د دې نه پس بیا اخري دا استعمالیږي په فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټنس کې هم په فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټنس کې I will have been eating نو دغه شانتي د فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټنس فقره جوړیږي I will have been نو د I او د we سره shall هم راتلی شي په فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټنس کې هم I shall have been eating یا I will have been eating دواړه راتلی شي د I او د we سره صرف او بقایه د ټولو سره خو به صرف او صرف will راځي صحیح ده he will have been playing نو تاسو اوس دلته خیال وکړئ دلته اوس auxiliary word موږ څه استعمال کو will have been صحیح ده will have been نو په دې کې will او have هم استعمال شو او ورسره د verb to be کم یو فارم استعمال شو been so I will have been watching she will have been cooking they will have been playing صحیح ده نو دغه شانتي د دې ټولې فقرې جوړیږي د دې چې کله تاسو نیگیټیو سنټنس جوړوئ نو not به په کوم ځای کې استعمالیږي I will not have been playing د will نه پس به not راځي یا she will not have been cooking صحیح ده نو دې ته خیال کوئ چې not په کوم ځای کې استعمالیږي تاسو چې کله بیا انټراګیټیو سنټنسز جوړوئ نو صرف او صرف دا will او یا shall به د سبجیکټ نه مخکې راځي will I have been playing will they have been watching صحیح ده نو دغه شانتي به د دې انټراګیټیو سنټنسز راځي نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز چې جوړوئ will I not have been playing will we not have been studying صحیح ده نو دغه شانتي د دې نیگیټیو انټراګیټیو سنټنس جوړیږي زما امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ دا ټول مونږه په ټنسز کې آلریډي کړي دي خو زمونږ ټاپک و د verb to be نو ځکه ما بیا تاسو ته دا یو قسم لا ریویژن وکړو تاسو ته به ټول ټنسز هم دوباره یاد شوي ښه اوس دلته کې یو پوینټ زه بل تاسو ته وایم د verb په حواله سره چې د verb په باره کې مونږ مخکې هم یو څو ویډیوز کړي دي په هغې کې مونږ فارمز آف وربس کړي دي چې د فرست فارم نه سیکنډ فارم یا تھرډ فارم چې جوړیږي نو د سپیلنګ رولز به صحیح صحیح ده په دې باندې مونږ آلریډي ویډیو کړې ده انشاءالله چې دا ویډیو زه کله پوسټ کړم نو د هغې یو 2 ورځې پس چې کله بیا نیکسټ ویډیو ټایم وي نو په هغه ټایم کې به بیا زه هغه زړه یو ویډیو شیر کړم فارمز آف ورب نو هغه به تاسو لازماً بیا وګورئ که چا نه کتلی یا د چا نه هیر شوي یا ډېر نوي کسان هم راغلي دي نو د هغوی ټولو دپاره هم ښه ده فارمز آف ورب ډېر ضروري ویډیو ده ځکه چې په هغې کې موږ ته ټول د سپیلنګ رولز دي نو هغه ما په هغې کې تاسو ته ویلي دي فارمز آف ریګولر ورب صحیح ده
نو ځکه چې د irregular verb هم موږ یو ویډیو خو کړې ده، خو د irregular verb خو څه قاعده او قانون شته دی نه کنه، د هغې څه رولز شته دی نه، هغه به تاسو هم رټه لګوئ. خو forms of regular verbs موږ already کړي دي. نو انشاءالله د دې ویډیو نه پس به زه هغه یو ځل بیا شیر کړم چې هغه د دې سبجیکټ سره ستاسو وتړلی شي او ستاسو په ماغزو کې واپس کینی. صحیح ده؟ نو زما امید دی چې انشاءالله تاسو به د نننۍ ویډیو نه څه نه څه زده کړي. نو انشاءالله پر روان لیسن کې به موږ کوو adverbs. نو تر هغې پورې ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، لایک او شیر د نه هیر نشي. د الله په امان.